سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ملګرو، یوه نجلۍ وه چې نوم یې سیټي و. هغې د قبر پر عذاب باندې هېڅ باور نه درلودی. همدا وجه وه چې یوه ورځ یې خپل ورور له ځانه سره د یو ګنهګار قبر ته بوتلی او پخپله هم قبر ته ورننوتله. په اصل کې هغې غوښتل چې دا معلومه کړي چې آیا انسان ته له مرګ څخه وروسته د خپلو ګناهونو یا بدو کارونو سزا ورکول کیږي او که نه. کله چې سیټي د مړي تر څنګ په قبر کې پرېوتله، هغې په لاس کې کیمره واخیستل تر څو هر څه ثبت کړي. د هغې ورور چې نوم یې عادل و، له د باندې څخه یې قبر بند کړي او هلته کښېنستی. انتظار یې کوي. په همدې وخت کې کله چې سیټي د قبر د عذاب انتظار کوي، یو ډېر لوی مار راښکاره کېږي او د قبر پر لور باندې را روان و. خو عادل دا مار هېڅ نه لیدی. په اصل کې د قبر د عذاب په اړه باندې د سیټي دا فکر له کوچنیوالي راهیسې و. ځکه کله چې هغه ماشومه وه، له خپل مور او پلار او ورور سره یې په یوه بیکري کې کار کوي. یوه ورځ یو عجیبه سړی دکان ته راغلی. هغه ډېر بېلېدلی ښکاره کېدی او د هیډفون له لارې یې یو څه اورېدل. وروسته یې له جیب څخه یو پیته راوایستله او عادل ته یې وویل: ما دا پیته خپله ثبت کړې ده. ته راته ډېر ښه ښکاره سوې، ځکه نو دا تا ته درکومه. اوس زه د الله په لار کې ځان قرباني کومه، خو ته پام کوه چې له دکان څخه د باندې راونوځې، ځکه چې دا ډېر خطرناکه کار دی. دا خبره یې وکړه او له دکان څخه ووتی. هماغه وخت یو بل سړی چې دننه ناست و، له دخل څخه یې پیسې غلا کړې او وتښتېدی. سیټي سمدستي خپل مور او پلار ته وویل. هغوی دواړه په غله پسې ووتل، خو ناڅاپه له د باندې څخه یو زورور غږ راغلی او د دوی د سترګو مخې ته یوه لویه چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې ډېر خلک ووژل شول چې د سیټي او عادل مور او پلار هم پکې شامل وه. نو ځکه چې سیټي او عادل د دې پیښې شاهدان وه، پولیسو هغوی د پوښتنې لپاره حوزې ته بوتلل. خو کله چې عادل غوښتل هر څه بیان کړي، سیټي هغه چوپ کړي. وروسته دواړه کور ته راغلل. په اصل کې سیټي غوښتل چې پوه سي چې په هغه پیته کې څه دي چې یو سړي ځان ووژي او دومره خلک یې هم له ځانه سره ووژل. کله چې سیټي کور ته راغله او پیته یې چالانده کړله، په هغه پیته کې ډېرې ویرونکې چیغې اورېدل کېدلې. داسې معلومېده لکه یو چاته چې ډېر سخت عذاب ورکول کېږي. همدارنګه یو لوړ غږ هم واورېدل سو چې ویل کېدله: ستا رب څوک دی؟ کله چې هغه سړي ځواب نسو ورکولی، نو نور عذاب به هم ورکول کېدی او د هغه چیغې به لا پورته کېدلې. د دې ثبت سوي غږ په اورېدو سره دواړه ورور او خور ډېر ووېرېدله او پوه سول چې دا د قبر د عذاب یو ثبت دی. له دې وروسته وښودل سول چې د مور او پلار له مرګ څخه وروسته سیټي او عادل په کلي کې په یوه یتیمخانه کې زده کړې کوي. یوه ورځ په ټولګي کې ښوونکي د قبر د عذاب په اړه باندې خبرې کولې. هماغه وخت سیټي وویل: د قبر عذاب هېڅ حقیقت نه لري. دا ټول د انسانانو جوړې سوي خبرې دي. هغه انسان چې په دنیا کې بد کارونه کوي، هغوی هم بېغمه ژوند کوي او له مرګ څخه وروسته هم هېڅ سزا نه ویني. د هغې له خبرو څخه ښکاره کېدله چې د مور او پلار له مرګ څخه وروسته یې پر دیني خبرو باندې باور کم سوی دی، ځکه هغه چا چې بم وچاودوي، هغه هم دا کار د قبر له عذاب څخه د خلاصون لپاره کړی و. ښوونکي ورته وویل: ته لا ماشومه یې، غلطي کوې، لا وخت سته، توبه وباسه. له درس وروسته سیټي له خپل ورور عادل سره ولیدله. دواړو له ډېر وخت راهیسې پلان درلودی چې له مدرسې څخه وتښتېږي. بالاخره هغوی د مدرسې څخه لږ لرې په ځنګل کې پلان جوړ کړي. عادل وویل چې د مدرسې څخه د وتلو دوې لارې دي. یوه اصلي لاره چېرته چې ساتونکي ولاړ دي، او بله دا تونل، خو خلک وایي چې دا تونل جنات لري. هر څوک چې ورننوځي بیرته بیا نه راګرځي. سیټي دې خبرو ته اهمیت ورنه کړي او عادل یې له ځانه سره بوتلی او تونل ته ورننوتله. لکه څنګه چې هغوی دننه تلله، تیاره دومره زیاته سوه چې هغې عادل نه سوی لیدلی. ناڅاپه کله چې هغې عادل لټوي، یو کوچنی هلک یې مخې ته ولیدی چې د مدرسې کالي یې اغوستي وه. سیټي له هغه څخه پوښتنه وکړه چې ستا نوم څه دی؟ هلک په عجیبه ډول سره ودرېدی او ویې ویل: زما نوم اسماعیل دی. د هلک د چلند په لیدو سره سیټي پوه سوه چې دا عادي انسان نه دی، بلکې یو جن یا یو روح دی. له ویرې څخه هغه له تونل څخه وتښتېدله. کله چې هغه د باندې راووتل، ویې لیدله چې د هغې ورور عادل د کلیوالو سره ولاړ دی. دواړه ونیول سول او بیرته یتیمخانې ته ولېږدول سول. له دې وروسته د مدرسې ښوونکي حمیره سیټي ته یو سور حجاب ور واغوستی.
که په مدرسه کې څوک کومه تېروتنه وکړي نو هغه ته یو سور حجاب راوستل کیږي تر څو ټول خلک پوه سي چې هغې یو جرم کړی دی. سیټي چې دا حجاب اغوستی و په مدرسه کې د معلم حمیرا سره مخامخ سوه او د اسماعیل په نوم د یو هلک پوښتنه یې ترې وکړه. کله چې حمیرا د اسماعیل نوم واورېدی حیرانه سوه او غوښتل یې چې یو څه ورته ووایي خو هماغه وخت د مدرسې مشره ښځه راغله. یو ورځ کله چې سیټي له خپلو ملګرو سره درس ته روانه وه هغې ولیدل چې یو تور موټر مدرسې ته راننوتی. دا هماغه سړی و چې د دې مدرسې بنسټګر و او کله ناکله به همدلته راتلی. هماغه شپه سیټي چې په ټولګي کې ناسته وه د کړکۍ د دباندې څخه یې د اصلي استاد او معلم حمیرا خبرې واورېدلې. د هغوی له خبرو څخه سیټي پوه سوه چې هغه سړی چې په تور موټر کې راغلی غواړي د مدرسې له یو هلک سره ناوړه کار وکړي او دا کار هغه تل کوي. حمیرا وویل موږ مخالفت ونه کړ ځکه نو هغه اسماعیل ووژي. زه نه غواړم چې دا کار له بل هلک سره هم وسي. بل استاد هغې ته وویل زموږ سره هیڅ ثبوت نسته او هغه مدرسې ته هر وخت ډېرې پیسې هم ورکوي. حمیرا وپوښتل چې دا ځل هغه سړی څوک غوښتی دی؟ اصلي استاد وویل دا ځل هغه عادل غوښتی دی. دا خبره چې سیټي واورېدل پوه سوه چې نن شپه به د هغې له ورور سره یو ډېر بد کار وسي. هغې سمدستي د مالک د کور پر لور باندې ور منډه کړه. له لیرې څخه یې ولیدل چې عادل هلته دننه ناست دی خو مخکې له دې چې ورنږدې سي ساتونکو هغه ونیوله. بل لور ته له خونې څخه یو لاس راووتی او عادل یې دننه کش کړي. دروازه وتړل سوله. سیټي په یوه جلا خونه کې بندیوانه سوه. هغې ډېر کوښښ وکړي چې د کړکۍ لرګی مات کړي. د هغې د هڅو پر مهال باندې یو نوک هم مات سو خو بیا هم په ډېر زحمت سره یې د کړکۍ یوه برخه ماته کړه او د باندې راووتله. کله چې د باندې راووته معلمه حمیرا ولاړه وه. حمیرا د سیټي د مرستې لپاره راغلې وه. هغې سیټي ته یو بکس ورکړي چې پکښې کې خوراک څراغ او پیسې وې او ورته ویې ویل له دې ځای څخه وتښتېږه. سیټي چې تښتېدله د مالک موټر یې ولیدی چې د دې و طرف ته ور روان و او عادل هم پکښې کې ناست و. هغې د موټر د درولو لپاره یوه ډبره ور وغورځوله. موټر چلوونکی راښکته سو او سیټي له دې فرصت څخه ګټه واخیستل او له خپل ورور سره وتښتېدله. بیا هغوی مجبوره سول چې له هماغه ویرونکي تونل څخه تیر سي. کله چې تونل ته ورننوتل عادل ډېر ویرېدلی و. څه چې ورسره سوي وه د هر ماشوم ذهن به یې ورمات کړی وای. دوی په تیاره کې روان وه. له سیټي څخه عادل بیا ورک سو. د هغې مخې ته د اسماعیل روح راښکاره سو. له ویرې څخه یې د عادل لټنه پیل کړه. عادل له ډېرې ویرې څخه دواړه غوږونه نیولي وه او هلته ناست و. سیټي هغه راپورته کړي او د تونل له بلې غاړې څخه یې د وتلو هڅه وکړه. د ډېر اوږد مزل وروسته هغوی رڼا ولیدله. داسې ښکاره کېدله لکه له تیارو څخه چې نړۍ رڼا ته راوتلې وي. کلونه تېر سول. اوس سیټي او عادل دواړه لوی سوي دي. سیټي په یتیمخانه کې نرسه ده او عادل د مړو د ښخولو کارونه کوي. راځئ چې د دې یتیمخانې له ځینو خلکو سره ووینو ځکه چې هغوی هم له دې کیسې سره تړاو لري. هلته یوه ړنده ښځه وه چې جوبیتا نومېدل. هغې ویله چې له مړو سره خبرې کولی سي. یوه زړه جوړه هم وه چې خلکو به ورته ښاغلي ناني او میرمن ناني ویله او ډېر مینهناکه وه. سربیره پر دې یوه ځوانه نرسه هم پکښې کې وه چې لاني نومېدل او یو بل زوړ سړی و چې تل به یې خپله لور په تلویزیون کې کتل ځکه چې هغه د خبرونو د پروګرام ویانده وه. یو ورځ سیټي د ښاغلي واښو خونې ته د خوړو لپاره ولاړه خو هغه یې ولیدی چې د ماشوم په څېر ژاړي او وایي زما مور چیرته ده. سیټي هم ورسره د ماشوم په څېر چلند وکړي خو حیرانوونکې خبره دا وه چې هغې دا ټول حالت ثبتوي. هغه کور ته ولاړه او دا زړې ویډیوګانې یې خپل په کمپیوټر کې کتلې. وروسته یې د ساینسپوهانو ویډیوګانې هم ولیدلې چې پکښې کې د ارواګانو په اړه باندې خبرې سوي وې خو هغې پر دې باندې هیڅ باور نه کوي. په بله صحنه کې عادل یو مړی مینځي او وروسته یې ښخوي. سیټي هم هلته ورسره ده. د هغوی له خبرو څخه داسې ښکاري چې سیټي لا اوس هم د قبر عذاب نه مني. هغې په همدې نیت په دې ځای کې کار پیل کړی و تر څو کله یو زوړ سړی مړ سي او تر ټولو یو ګناهګاره کس وپېژني او ویې ګوري چې آیا په قبر کې عذاب سته او که نسته. د همدې لپاره یې خپل ورور عادل هم د مړو د مینځلو او ښخولو کار ته داخل کړی و. د سیټي پلان دا و چې ثابته کړي چې د قبر عذاب هیڅ حقیقت نه لري. عادل وویل دا هر څه ډېر زیات سوي دي. تا خپله دومره قبرونه لیدلي دي. هیڅ عذاب دې نه دی لیدلی.
اوس نه خلکو ته ووایه. سیټي وویل که داسې ورته ووایو هیڅوک به پر موږ باندې باور ونه کړي. موږ باید په دې اړه باندې شواهد راټول کړو. عادل وویل تا خو اسماعیل په خپلو سترګو په تونل کې ولیدی، اوس په پر هغې باندې هم باور نه کوې؟ آیا هغه هم ستا یو خیال و؟ سیټي وویل هو، کیدای سي هغه زما خیال وي، کیدای سي حقیقت نه وي. کله چې عادل د شپې کور ته راغلی د هغه مېرمنې لالا هغه له کور څخه وشړی، ځکه چې عادل تل په خپل کار او د سیټي په عجیبه کارونو کې بوخت و او خپلې مېرمنې ته یې وخت نه ورکوي. نو مېرمنې یې د هغه څخه د طلاق غوښتنه وکړه او د هغه سامان یې د باندې ور وغورځوي. بیچاره عادل پوه سو چې له خپلې مېرمنې سره یې ظلم کړی دی. پرته له دې چې یو څه ووایي خپل سامان یې واخیستی او لاړی. بل لور ته سیټي د ښاغلي واهو خونې ته ولاړه. د خبرو پر مهال واهو ومنله چې هغه د سیټي د کلي د یتیمخانې له 50 زیاتو ماشومانو سره ناوړه جنسي چلند کړی و. په اصل کې واهو د همغې مدرسې مالک و چې په هغه شپه یې له عادل سره هم بد کار کړی و. سیټي وویل زه په اصل کې دا کتل غواړم ستا په قبر کې عذاب سته او که نه، وروسته به فیصله وکړم چې له مرګ وروسته ژوند سته او که نه. عادل دا ټولې خبرې له د باندې څخه واورېدلې. هغه دننه راغلی او کله چې یې واهو ولیدی خپل غوسه یې نسوی کنټرول کولی. هغه سړی چې د هغه ماشومتوب یې په یو ناورین سره بدل کړی و څنګه یې ژوندی وویني. عادل هغه ټینګ ونیوی او غوښتل یې چې ویې وژني. سیټي بیا ورته وویل چې پرېږده، ځکه هغې غوښتل که د قبر عذاب رښتیا وي نو هغه د خپل عذاب په قبر کې وویني. خو عادل دومره د خپل ماشومتوب له کړاوونو څخه اغېزمن سوی و چې نه یې په کار تمرکز کولی سوی او نه په کور کې. ناڅاپه واهو له خپل میز څخه یوه توپنچه راوایستله. خپل پر خوله باندې یې توپنچه ونیول او ځان یې ووژي. هغه سمدستي پر همدې ځای باندې مړ سو. د ټک له غږ څخه وروسته د یتیمخانې نور خلک هم هلته راغلل. د واهو کورنۍ نه غوښتل چې د هغه د مرګ کیسه دې خپره سي، نو فیصله یې وکړه چې په هماغه شپه یې ښخ کړي. عادل اړ سو چې د هغه مړی پرېمینځي. د ډېرې کرکې او پښیمانۍ سره هغه دا کار کوي. کرکه یې دومره زیاته وه چې هغه څو وار سره خوا راوګرځوله. بله ورځ سیټي او عادل د واهو د قبر تر څنګ ولیدل سول. د سیټي هدف دا و چې د قبر عذاب په خپلو سترګو سره وویني او ثبت یې کړي او نړۍ ته دا ور وښیي چې دا هر څه یو غلط تصویر دی. هغه د قبر دننه د واهو تر څنګ پرېوتله او عادل قبر د لوړې خوا څخه بند کړي. سیټي خپله کیمره چالانده کړه او د عذاب انتظار یې پیل کړي. په قبر کې یو کوچنی سوری هم و تر څو که کوم خطر وي خپل ورور ته به غږ ور وکړي. سیټي ولیدل چې له هغه سوري څخه ځینې حشرات راوځي. عادل له د باندې څخه یو مار ولیدی. ټوله شپه هیڅ ځانګړي څه ونه سول. کله چې سهار سو سیټي له قبر څخه